امرالله صالح عطا نور او نورو پښتو ژبې باره کې ولې او څه ویلي. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د جوزا نهمه په ټوله نړۍ کې د پښتو د نړیوالې ورځې په توګه پیژندل کیږي. که څه هم دغه ورځ په نورو کلونو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي، خو دا ځل د کورونا وبا له امله ډېرې غونډې ونه شوې. په هر حال د دغې ورځې په مناسبت ځینې پښتنو او غیر پښتنو سیاستوالو ځینې پیغامونه خپاره کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پښتو ورځې په ویاړ بهترینه مبارکي دا ده چې پښتو ژبه هم هغسې یاده کړی شي چې ده زده کړې ده. دوی وایي د پښتو ژبې ورځ د مبارکۍ غوره لاره د پښتو زده کړه ده. د پښتو درناوی او زده کړه تاسو ته د ټول افغانستان لید وړاندې کوي. د جمعیت اسلامي ګوندي جراوي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم د پښتو ژبې د مبارکۍ پیغام خپور کړی. نوموړي هیله ښودلې چې د پښتو ژبې د غنا لپاره لا ګامونه واخیستل شي او د ژباړو لړۍ هم روانه وساتل شي او هم یې باید ملاتړ وشي. دوی وایي د پښتو غنامندۍ ته اړتیا ده او پکار ده چې ټول پکې برخه واخلو. ډاکټر عبدالله بیا یوازې د پښتو ورځې مبارکي ویلې او نورې څه نه دي ویلي. په پښتنو سیاستوالو کې حمدالله محب ویلي د پښتو ورځې نمانځنه دا فرصت مساعدوي چې د دې ملي ژبې د غني کېدو لپاره فردي او ټولنیزو مسؤلیتونو ته بیا کتنه وشي. زده کړه او دفتري استعمال زیات او د لنډیو بې جوړې هنریت ته په کتلو یې پر ټولو ولسي ادبیاتو پانګونه وشي. پښتو کې ژباړې او د لهجو راټولولو ته اساسي اړتیا شته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر په خپل ټویټ کې ویلي د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې د دې خوږې ژبې ویونکو ته مبارکي وایم. افغانستان د ډیرو خوږو ژبو کور دی. زموږ د ستر ملت هره ژبه زموږ د فرهنګ او تمدن په بډاینه خورا مهم رول لري. په هر حال بیا ولسمشر غني او ځینو نورو بیا بیخي دا ورځ یاده کړې نه ده او حتی یو عادي پوسټ هم نه ده پرې کړی. باور دا دی چې د پښتو ژبې لپاره چې څومره کار په کارونه دی شوی او ډېری پښتانه چې دولتي او نورو مقامونو ته ورسیږي بیا پښتو پرېږدي او حتی په ویلو یې شرمېږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.